اوس بیا پردیو پټو ته لاړې نشي بیا به د خلکو سره په جنجاله ولکه عباسه ته د خپل څاروي منې کې که نه بیا څه خبره شوې ده چې تندی دې تریو نیولی دی درته مې ویلې چې دا خرو ته د سړیتوب وښیه خو نه یې ښی ورته لا مالې زما شنه فصل کې راخوچي فصل راته ټول خراب تراب کړ نو هغه خو خر شی دی خر شی په سړیتوب پوهېږي او ته دې هم د خپلو غواګانو ته لږ نصیحت وکړه چې زما شوتله کې بې وخته نه ګډېږي نه که هغه خر دی په خبره نه پوهېږي ته خو یې مالک یې ته خو په خبره پوهېږي تیز سم که که نه ګوره زما د خر په هکله چې بیا غلطه خبره ونه کړي هغه ما ته د غره نه لرګي راوړي زه په خپل ځان قربانوم چې ځان پې قربانۍ نو بیا داسې ودرېږه دلته ودرېږه جنګ مه کوه جنګ مه خپل خر باندې سر قربان دې شمه دا څه کوئ په خپل فصل باندې دا څه کوئ وروره د تاسو څه روزانه یو بل ته خولې ورکړي لکه بنې د تره زامنه مې روزانه د تاسو جنګي اخر خبره څه ده په خبر نه پوهېږي دغه خبر نه پوهېږي څه خیر ده بسې خو څه بسې وروره دا څه خبره لږ ما پوه کړو دته مې څو ځل ویلې چې دا خر دې په سړیتوب پوهېږه خو نه یې پوهېږي بس دا مالې زما فصل ټول خراب تراب کړ وروره غالبه دا اوس خبره ده په دونه وړې خبرې باندې تاسو دا دواړه تر زامن جنګ کوئ ولې وړه خبره ده زما د خر توهین یې کړی دی زه مې په خپل خر باندې ځان قربانوم او ده راته بد ورته وویل دا چېرته وړه خبره ده ولکه ژوندی پرېږدم ټول کال خري راته په اوبو وړې و قربانم شمه په دونه وړې خبرې باندې اوس تاسو جنګ دا وړه خبره ده نه ده زما د خر توهین دې کړی دی مه کوه والکه نه دې پرېږدم والکه زه به وهلم والکه په خبره پوهېږئ که داسې په ارامه دې نه خیر ده وروره ته ګرانه ګوره تا نم سوال کومه تاسو څه کوئ د کلیوال به څه وایي چې غالب او آباد چې دی روزانه دغو ترو زامنو چې دی په دې پټو باندې او په حیواناتو باندې جنګي زه درته وایم چې نن ورځ نه به خو ته عباسه ګوره خر به دې پوه کړي خر ته به دې ووایي چې د غالب صاحب پټي ته ورنشي صحیح ده او ته به دې چې د غواګانې پوه کړي چې د عباسي پټي ته ورنشي چې فصل خراب کړي خوښ هم ده دی پوهې که یم پوه که غواګانې دې پوه که بس پوه بشي یا خدایا خلک چې ته وختل سپوږمکۍ کې ګرځي او دې مونږ ولا اوس هم په خرو غواګانو باندې جنګي څه وکړو کلی ده والکه د اوبه ولې اړوې زه د سهاره راسې ځم او راځم وایم د اوبه څوک اړوي دا ته پکې نښته یې زه یې اړوم زه د نر غوندې اړوم څه کولی شي څنګه څه نشم کولی د نرې واړه ورنو ته راته ګوره یا لکه زه درته وایم چې مه کوه دا کار ګوره ومې څه وکړه څه کېږي موبایلونه راوباسئ موبایل یې ته بکش ویوه دا خولې ته یې ویوه غاښونه ورمات کړه دا سر ورمات ویوه والکه د بېلچې ته دې پام نشي واخله همدا بېلچه ده په دې سر سر یې په دې سر ویوه والکه بابا تیږې ته دې پام نشي تیږې ته ویوه ویډیو الله نن زمونږ ویډیو به وایرل شي ما ویوه دا خولې ته ویوه شین ویوه نور قدرمن لیدونکو تاسو ولیدل چې د پخوا په پرتله حالاتو څومره بدلون موندلی پخوا به چې 2 نفره په جنګ شول نو دریم به راغی او دواړه به یې سر خلاص کړل او خبره به خیر و خیریت ته ووته خو اوس هر څه برعکس دي اوس څوک خلاصون نه کوي بلکې د لایک او کمنټ لپاره یوازې ویډیوګانې کوي او نور انساني احساسات یې مړه دي اوس خبره دا ده چې په دغه ویډیو کې ملامت څوک دی زه پوهیږم چې تاسو به موبایل والا ملامتوئ ځکه مونږ او ستاسو په نظر هغه یو بې احساسه انسان دی هغه خلاصون نه کوي او یوازې ننداره کوي خو نه
داسې نه ده، ملامت یوازې هغه نه دی بلکې تر هغه ملامت دغه دوه تربوران دي چې پخوا به یې هم جنګ کوه او اوس هم جنګ کوي او لکه جنګي مړزان سره نښتي وي. تربور خو د تره زوی وي، خپله وینه وي. مونږ او تاسو ته پکار دي چې باید خپله لاس په کار شو او خپلو کې سره ورورولي قایم کړو او جنګ ته نه ووایو. موږ باید بل ته په تمه نه شو تر څو زمونږ ترمنځ سوله راولي، ځکه درېمګړی ډیر وخت زمونږ په لانجو کې خپله فایده لټوي. پولیس د ټولنې خدمتګار